السلام علیکم. د دې ویډیو ټاپک دی چې دوی به څنګه د یوټیوب د ویډیو دپاره تمنیل جوړوئ چې هر څومره ښایسته ویډیو ایډیټ کړئ، ښایسته یې جوړه کړئ، ټایټل صحیح ورکړئ، ډسکرپشن صحیح ورکړئ، هیشټیګ صحیح ورکړئ، کیورډ صحیح ورکړئ، ټیګ صحیح ورکړئ. لیکن ستوی د ویډیو تمنیل چې برابر نه وي نو ستوی د ویډیو سی ټي آر به کښته وي، یعنې ستوی پر ویډیو به هیڅ څوک هم نه کلیکوي. نو که چیرې ستوی د ویډیو تمنیل برابر و یعنی پروفیشنل و نو ستوی ویډیو به د وایرل کېدو څخه هیڅ څوک هم نشي راګرځولی. نو په دې ویډیو کې زه ورته ته وایم چې دوی به څنګه د یوټیوب د ویډیو دپاره تمنیل جوړوئ. نو ډیره اسانه طریقه ده، ویډیو پوره وګورئ. که چیرې په ویډیو کې معلومات و نو یو لایک ضرور ورکړئ او د ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغه هم د دې څه پیدا واخلي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. د یوټیوب د ویډیو د تمنیل د جوړولو دپاره به د پیکسلیب اپلیکیشن خلاص کړئ. د پیکسلیب اپلیکیشن د خلاصېدو بعد تر ګردو مخکې به دا نیو ټیکس ډیلیټ کړئ. نو د دې دپاره به پر دا ډیلیټ آپشن باندې کلیک کړئ، اوکې به کړئ. دا به ډیلیټ سي. بیا به لوړ په ښي طرف کې په کونج کې پر دا درو ټکو باندې کلیک کړئ. بیا به پر 5م نمبر باندې پر ایمیج سایز باندې کلیک کړئ. بیا به پر دا کسټم باندې کلیک کړئ. اوس به یوټیوب تمنیل سلیکټ کړئ، اوکې بیا کړئ. اوس دا د یوټیوب د تمنیل سایز جوړ شو. اوس به د یوټیوب د ویډیو د تمنیل دپاره بیکګراوند جوړوو. څنګه به جوړوو؟ نو لاندې په ښي طرف کې پر دا اول آپشن به کلیک کړئ. بیا به په کیڼي طرف کې پر دا کلر باندې کلیک کړئ. اوس که مې چیرې میکس کلر سلیکټ کوئ نو پر دا ګریډنټ کې به یو میکس کلر وګورئ، هغه به سلیکټ کړئ. که یو بل نوی کلر جوړوئ پر دا پلس به کلیک کړئ، بل نوی کلر به جوړ کړئ. نو زه سینګل کلر ورکوم، پر دا کلر باندې کلیک کوم. اوس به په دا کې د خپلې خوښې یو کلر سلیکټ کړئ. نو زه دا تور کلر سلیکټ کوم. د کلر د سلیکټ کېدو بعد بیا به پر دا ټیک باندې کلیک کړئ. اوس د یوټیوب د ویډیو دپاره بیکګراوند جوړ شو. اوس به پر دا تصویر لګوو. څنګه به یې لګوو؟ نو د دې دپاره به په کیڼي طرف کې لوړ پر دا پلس آیکن باندې کلیک کړئ. بیا به پر پرام ګیلري باندې کلیک کړئ. نو ستوی د موبایل ګیلري به خلاصه سي. اوس به په دا کې یو تصویر سلیکټ کړئ. نو زه دا تصویر سلیکټ کوم. بیا به لوړ پر دا سلیکټ باندې کلیک کړئ. اوس بیا کراپ کړئ. د کراپېدو بعد بیا به پر دا ټیک نښان باندې کلیک کړئ. اوس به دا تصویر په خپل حساب سره برابر کړئ. په دا سایټ کې بیا ولګوئ. بیا به لوړ پر دا اول آپشن باندې کلیک کړئ، تاله بیا کړئ. نو اوس دی دورې دورې نه ځغلي، پر دا ځای ودرېدی. نو اوس به پر دا تمنیل باندې ټیکسټ لیکو. څنګه به لیکو؟ نو د دې دپاره لاندې پر دا ای آپشن باندې به کلیک کړئ. بیا چې دا ټیکسټ لیکلی دی تر دې لوړ پر دا پلس به کلیک کړئ. بیا تر دا ایډیټ لوړ چې دا پنسین دی پر دا پنسین باندې به کلیک کړئ. نو اوس به دا ټیکسټ خراب کړئ، خپل نوی ټیکسټ به ولیکئ. نو زه نوی ټیکسټ لیکم، کریټ یوټیوب. بیا به اوکې کړئ. نو ما ولیکو کریټ یوټیوب. اوس به دې ته فونټ ور بدل کړئ. څنګه به بدلوئ؟ نو پر دا ای بي فونټ باندې به کلیک کړئ. بیا به په دې کې د خپلې خوښې فونټ ورکړئ، اوکې بیا کړئ. اوس به دا خطه بیکګراوند ورکړئ. نو د دې دپاره به په دا آپشنو کې پر دا ټي بیکګراوند باندې کلیک کړئ. دا به انیبل کړئ. اوس به د خپلې خوښې یو بیکګراوند ورکړئ. نو زه دا سور بیکګراوند ورکوم. بیا بیا اوکې کړئ. نو اوس بیا تاله کړئ. نو لوړ په ښي طرف کې پر دا اول آپشن به کلیک کړئ، تاله بیا کړئ. اوس به بیا پر دا ټیکسټ باندې کلیک کړئ. بیا به د پنسل پر نښان باندې کلیک کړئ. اوس به دا ټیکسټ خراب کړئ. اوس به ولیکئ چینل، اوکې بیا کړئ. اوس به د دې فونټ ور بدل کړئ. پر ای بي فونټ به کلیک کړئ. بیا به د خپلې خوښې یو فونټ ورکړئ. نو زه دا فونټ ورکوم. د فونټ ورکول کېدو بعد لاندې پر اوکې باندې به کلیک کړئ. اوس به بیا د دې بیکګراوند ور بدل کړئ. پر دا ټي بیکګراوند باندې به کلیک کړئ. دا به انیبل کړئ. د خپلې خوښې یو بیکګراوند به ورکړئ. نو زه دا بیکګراوند ورکوم. د بیکګراوند ورکولو بعد اوکې بیا کړئ. اوس به دا بیا تاله کړئ. اوس به بیا پر دا ټیکسټ باندې کلیک کړئ.
پر دا ایډیټ به کلیک کوئ، دا به ډیلیټ کوئ، وبه لیکئ ان 2025 اوکې به کوئ. اوس به دې ته بیکګراوند ورکئ، پر دا ټي بیکګراوند به کلیک کوئ، دا به انیبل کوئ. نو اوس دلته به بیا یو بل کلر ورکړئ. نو زه دا کلر ورکوم. د کلر ورکول کېدو بعد بیا به پر دا ټیک باندې کلیک، اوس بیا سیټ کوئ. اوس زموږ بینر جوړ شو، اوس بیا سیوډ کوئ. څنګه بیا سیوډوئ؟ نو لوړ د کیړې طرف څخه پر دا دویم آپشن به کلیک کوئ، بیا به لاندې پر سیو ایز ایمیج باندې کلیک کوئ، بیا به د ډایمینیشن سره پر دا کسټم باندې کلیک کوئ، الټرا به سلیکټ کوئ، سیو ټو ګیرلی باندې به کلیک کوئ. نو اوس به دا سیوډ شي. نو په دې طریقه سره دوی د یوټیوب د ویډیو دپاره تمنیل جوړوی شئ. نو که چیرې مې دا ویډیو خوښه سوي نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان دباو کړئ او پر آل باندې کلیک کړئ. میلاویږم د نوې ویډیو سره. الله حافظ.